السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره د یو سیم نه بل سیم ته هغه چې دا پیسې ولیږئ. ډېری ملګري دغه ستونزه لري چې هغوی د یو سیم کارت نه بل سیم کارت ته غواړي چې پیسې ولیږي نو نشي لیږلی. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم تاسو بالکل یو اپلیکیشن دی. په هغه اپلیکیشن کې تاسو د سلام، اتصالات، روشن، MTN هر یو سیم کارت نه چې تاسو غواړئ پیسې ولیږئ بالکل یې لیږدولی شئ. نو دوستانو د دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار د ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې یې انسټال کړئ. ډېری ملګري داسې وي چې هغوی ډسکرپشن نه پېژنو. دا کومې ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې په ډسکرپشن درته راشي، هلته یو لینک پروت دی، په هغې باندې کلیک کړئ او اټومیټیکلي به تاسو ته هغه اپلیکیشن ډاونلوډېږي. او که کوم ملګري زموږ ټلیګرام ګروپ سره نه وي یوځای شوي نو تاسو ته هیله کېږي چې زموږ د ټلیګرام ګروپ سره هم یوځای شئ. تاسو هلته څه رقم پوښتنه لرئ انشاءالله تاسو له به هلته جوابونه درکول کېږي. نو دوستانو ویډیو شروع کوو. اپلیکیشن چې کله هم تاسو دوستانو انسټال کړه نو دغه اپلیکیشن دی. سمون دوستانو دلته تاسو لیکلي ګورئ، دلته به تاسو د MTN نمبر، ما دلته MTN انتخاب کړی دی، سمه ده. نو تاسو دلته ګورئ MTN ما انتخاب کړی دی. نو تاسو دلته کولی شئ ګورئ چې هر یو روشن وي، افغان بیسیم وي، اتصالات وي او سلام وي. صحیح ده. نو عموما په افغانستان کې دغه 15 سیمونه دي. نو تاسو کولی شئ چې کوم یو سیم ته تاسو لیږئ بغیر د مثال په طور تاسو په موبایل کې MTN د تاسو غواړئ چې اتصالات ته ولیږئ بالکل لیږلی شئ. د مثال په طور زه اتصالات ته لیږل غواړم، دلته تاسو د 10 نه واخلئ تر 50 افغانیو پورې لیږلی شئ. دلته به تاسو نمبر لیکئ، سمه ده. د اتصالات نمبر به تاسو ولیکئ، 0 به هم ورسره تاسو ولیکئ، سمه ده. د مثال په طور دغه نمبر ما ولیکلو، صحیح نمبر خو رانه ډېر شوي نه وي. تاسو یو نمبر به تاسو ولیکئ، چې کله هم د تاسو ولیکه نو تاسو به دلته څه کوئ، دلته به تاسو په دغه شمېرې باندې به کلیک وکړئ او ستاسو به کوډ لاړ شي. دلته څه وایي آیا غواړئ چې 50 افغانۍ ته باید د دې لپاره یو دلته ولیکئ، سمه ده. اوس ګورئ دلته به تاسو یو ولیکئ، چې کله هم دا تاسو دلته یو ولیکلو نو تاسو به دلته په سینډ باندې کلیک وکړئ. ګورئ بخښنه غواړو د دې چارې سره کولو لپاره تاسو کافي حساب نه لري. زما موبایل فری دی، زما په موبایل کې اوس پیسې نشته فلحال. نو صرف تاسو ته ما طریقه ښودله چې د دغې طریقې په ذریعه تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره د یو سیم کارت نه بل سیم کارت ته پیسې ولیږي. نو ډېر خوندور او اسانه طریقه ده دوستانو. دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.